الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز ورور پختنه کړې ده چې د ښځې پر مخ تور داغونه او تور ټپونه دي، د دې لرې کول څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، زموږ د حنفي فقه په کتابونو کې راځي چې که د یو شخص پر مخ باندې زاید ویښتیان وي یا د ښځې پر مخ باندې بریتونه یا ژیره راشنه سي، نو د هغې لرې کول پروا نه لري په هغه صورت کې چې دا عیب بلل کېږي. نو د ښځې پر مخ باندې دغه ټپونه او داغونه یا هم د نارینه پر مخ باندې چې دا عیب بلل کېږي او دغه شخص بد ور باندې ښکارېږي، نو دا که په دوا لرې کړي یا په بل شي لرې کړي څه پروا نه لري. رد المحتار 5 جلد 288 صفحه، الفتاوى التاتارخانية 13 جلد 211 صفحه، بحر الرائق 8 جلد 315 صفحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.